وروره نن مسلمان نه چې تپوس کوي یاره مزدوري مې نشته او دا مې ده قسم د څوک چې ملایانو له لاړ شي او کینی ورسره یا پیرانو صاحبانو له لاړ شي او کینی والا او یا نیکانو صالحانو او تبلیغ والا له لاړ شي او کینی ورسره دا مسلمان ورته سوای ورته استاد دعا را توکا کور کې مې غریبی ده چې حالت مې خشي استاد دعا را توکا کور کې مې جنگونه دي چې حالت مې خشي استاد دعا را توکا پلانی سیس کې مبتلا یم او پلانی گناہ کې مبتلا یم دعا را توکا ما او تا الله پاک جل شانه د دغه نه د وتلو لاره ښودلې ده هغه سره هغه الله پاک جل شانه ته رجوع کول دي هغه د الله پاک جل شانه نه معافي غوښتل دي او هغه الله پاک جل شانه هغه طلب کول دي الله پاک جل شانه هغه تزاری کول دي قسم د چې کوم مسلمان کې دا راغل الله پاک جل شانه هغه د خوشحالۍ ژوند تیروي قرآن کریم کے بیان دا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا اللہ پاک جل شانہ فرمائی اے بندہ تدا مانا معافی اغاڑا او مانا بخنا اغاڑا انه کان غفارا بے شک دا اللہ پاک جل شانہ غفور بخن کے ذات تا او غفار ذات تا لہذا دا بودی اوبخی او یواد بخلنا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ پاک جل شانہ فرمائی پر پسی بارانونه به در باندې وکم زه تو نن باران ته حاجت لرو کو نه هر مسلمان وای چې خدای پاکه ګرمي جوړه شوې ده او باران را باندې نازل کی نو چې کم سړی استغفار وای الله پاک جل شانہ په پاغي باندې بارانونه کوي او دریم خدای پاک جل شانہ وعده فرمایي وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اے بندہ ستاب امداد کوم په مالونو سره او ستاب امداد کوم په بچو سره نو لہذا چې کم سړی استغفار وای د الله پاک جل شانہ ور سره وعده ده نو رونه الله پاک جل شانہ کو ته دا غواړي چې ما د مصائب نه وباسي ما د تکالیف نه وباسي ما د ګناهونو نه وباسي ناغله سپکار دی چې استغفار وای نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا د هغه مسلمان د پاره خوشحالی ده او زیره ده د کم مسلمان په عمل نامه کې چې د قیامت پر ورځ باندې ډېر استغفار موجودو نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای دغه مسلمان د پاره خوشحالی ده رورا ما تعالیم پکار دی یو حدیث مبارک کی ردی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چھ یو روایت کی ردی چھ ز اویا کرتی استغفار پا ردی کی وایم پیغمبر علیہ السلام مبارک اور استغفار وائی خواہ سرد دینا چھ پیغمبر علیہ السلام مبارک او تمام انبیاء کرام دا پیغمبر علیہ السلام مبارک او دا تمام انبیاء کرامو پبارک د موږ د عقیده له چې هغه معصوم دي د هغې نه ګناه نه کیږي او بیم پیغمبر علیه السلام مبارک په ورځ کې او یا کرت استغفار وای اے امتی دا ما تا ته تعلیم ده چې زه تو د پیغمبر علیه السلام مبارک امتیان یو باید چې زه تو د دې نه زیات استغفار وایو